بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربان ذات دی. د علم او ادب د حقیقت او معرفت مینوالو د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه حضور کښې حاضر یم چې د تیرې موضوع یعنی د نور د موضوع پاته برخه دومره برخه به اوس ستاسو په درانه حضور ته وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې ستاسو توجه لرئ او تاسو استفاده ځینې واخلئ او تاسو شایقین اوسئ. بحث موږ په دې کې وو چې نور باسو. نور پر دوه قسمه دی، یو ظاهري نور دی، یو باطني نور دی. د سوره فرقان هغه آیات چې په اوله برخه کې ما تاسو ته ووایي، اگر چې ما دغه و دروني او باطني ترجمه او تفسیر ته اشاره ونه کړم، نن به هغه ادبي او عرفاني بخش او قسمت بیا هم تاسو ته وړاندې کوو. فتبارک الذي جعل فی السماء بروجا وجعل فی سراجا وقمرا منیرا. الله جل جلاله هغه سی برکتناک او مبارک ذات دی چې د دنیا په اسمان کې برجونه ګرځولي او د دنیا په اسمان کې سپوږمۍ ګرځولي او لمر یې ګرځولي. هغه قمر هغه سپوږمۍ چې منیره نور ورکوي خلکو ته، نور پخښوي، او هغه لمر چې سراجم منیره او هغه څراغ دی هغه نور ورکوي. یقینا د دنیا ښایست او زیبایی او د دنیا خوند په دغه د آسماني ستوري په دغه بل ستورو کې او دغه سپوږمۍ او لمر کښې ده. که چیرې دا شان نه وي، دنیا بیا توره شپه او تورتم دی، بیا هیڅ خوند او لذت په دنیا کې نسته. په دنیا کې بیا څه زیبایی هم نسته، بلکې عامل حیاتي، عامل د خوشحالۍ، عامل د ژوند هغه د لمرو د سپوږمیو د ستورو سره تړلی دی. نو دنیا به یې تور جهنم جوړ وي. دا خو د دنیا زیبایی و، د دنیا ښایست و. د دې آیات بل عرفاني او ادبي تفسیر دا دی، ډیر مبارک دی هغه ذات، هغه خدای، او ډیر برکتناک دی هغه خدای چې په انساني اسمان کښې برجونه او عالی مقامات ګرځولي دي، او دغه ډول په انساني اسمان کښې ښه خویونه او ښه اخلاقونه ګرځولي دي چې عیناً لکه د دنیا د اسمان د ستورو په شان داسې ښایست لري، داسې ځلیږي او داسې زیبایی لري. دغه ډول الله جل جلاله د انساني اسمان کښې سپوږمۍ ګرځولې ده چې هغه د انسان عقل دی. دغه ډول خدای جل جلاله په انساني اسمان کښې لمر ګرځولې چې د انسان روح دی. انسان هغه وخت ښایسته دی او زیبا دی او کمال لري او خوند لري، شرافت و کرامت ورسره شته چې د ښو اخلاقو او د ښو خویونو خاوند وي او بل او عقل ولري، بل فکر ولري. لکه سپوږمۍ عقل داسې نوراني وي، داسې منور وي، او روح هم بل وي، روح هم روښانه وي لکه لمر. نو دا انسان واقعا ښایسته انسان دی. که چیرې دا شان په انسان کښې نه وي، یا مړه وي، یا خاموشه وي، یا نیمسوزه وي، په حقیقت کښې انسانان بیا د یو حیوان حکم لري. فقط خوراک به کوي، چښاک به کوي، بېدېږي به، زاد و ولد به کوي، په تاریکو کښې، په جهالت و په نادانۍ کښې، په ظلمات کښې به ژوند کوي. نو دا عددي آیات هغه عرفاني ادبي بخش و. عزیزانو، کمال او هنر په دې کښې نه دی چې یو سړی و خلکو ته تبلیغ او نصیحت وکړي، او یا دا کار مشکل نه دی چې یو سړی شاګردان جوړ کړي په دیني مدرسو کښې یا په مکاتب و مکتبونو کښې خلک جوړ کړي، خلک وروزي، یا کتابونه تدریس کړي یا کتابونه ذخیره کړي. دا مشکل کار نه دی، دا کار قابل یسر دی، دا یو اسانه کار، هر چا دا کار ممکن دی. اما مشکل کار خدا دی
چې د خلکو فکرونه بلول، د خلکو زړونه بلول، روشنفکري، روشندلي، دا کار ډیر مشکل کار دی، دا ډیر ګران کار دی. دا کار هر چاته نه دی میسره. خو الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ معلمین، زموږ استادان خپل هم روشنفکره او روشندل خلک وسی، فکرونه بل وي، عقلونه بل وي او زړونه بل وي. بیا چې ثانیاً په خپل شاګردانو فکرونه جوړ کړي او بل کړي او زړونه جوړ کړي ور بل کړي. د زړو رغول، د زړو جوړول، د زړو بلول دا سخت کار دی، مشکل کار دی. د پیغمبرانو، د ټول انبیاء علیهم السلام کمال او امتیاز په دې مسئله کې وو چې هغه د خپل پیروانو فکرونه جوړول، فکرونه پاکول. په فارسی کې وای یار شوی وسه نه یار جویا. خپل ملګری پریوه، د ملګرو فکرونه پریوه، زړونه ور پریوه. د خپل ملګرو، د خپل پیروانو فکرونه بلول او جوړول، زړونه پاکول او جوړول، بلول، دا غټ هنر او کمال دی. زموږ رسول او زموږ نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه وخت خلک چې هغه په هغه وخت کې په جاهلون سره مشهور و، عربان یا په لا یعلمون سره مشهور و، بې علم خلک، بې هنره خلک و. اما جناب رسول صلی الله علیه وسلم د هغو فکرونه بل کړه، د هغو زړونه ور بل کړه، فکرونه ور فا کړه. هغه په جهان کښې نومیالي تاریخي خلک جوړ سوه، بلکې ښه معلمان، ښه الګو زموږ د پاره نه بلکې د نړۍ د پاره جوړ سوه. هغه کار وای مدار په ښه سردار و، مدار په ښه معلم دی، په ښه استاد دی. خدای دې وکړي چې ټولنه یا وطن د روشنفکرو، روشندلو معلمان، استادانو څخه خالي نسی. که چیرې په ټولنه کښې روشنفکره معلمان او روشنفکره استادان نه وي، هغه ټولنه بیا د ظلماتو سره، د تاریکیو سره مخ ده او په دې کې به پاتېږي. د بده مرغه یا کمبختي او بدبختي زموږ د اسلامي ټولنې په دې کښې ده چې زموږ اساتذ او معلمان د پوره روشنفکرۍ، د پوره روشندلۍ خاوندان نه دي. یو سړی کتابونه تدریسوي، یو سړی رسي لنګوټې ته لنګوټه ورتړل کېږي، په مکتب کښې خولې پر سر ورېږدي، مدرک د فارغ التحصیلۍ ورکوي، اما فکرونه و زړونه هغسې خاموش، هغسې پر ځای خام پاته دي. نه، دا هیڅ کار نه سو ده. بلکې زموږ رسول علیه الصلاۃ والسلام روش دا و چې د خپل خلکو فکرونه و زړونه جوړوله. تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله عنه را روانیږي، شمشیر راکاږي چې پیغمبر د خدای مړ کړي، شهید کړي. سبحان الله. زموږ جناب رسول علیه السلام چې حضرت عمر ویني، تمرکز ورته کوي او یا دعا کوي. په دې یو دعا سره، په یو تمرکز، په یو نظر سره د حضرت عمر رضی الله عنه په وجود کې بدلون راځي، دغه په فکر او په زړه کې بدلون راځي. وخت کې جان دیگر شود، جهان دیگر شود. کله د چا فکر بدل سی، هغه سره بدلیدلی سی. که د چا زړه بدل سی، هغه سره بدلیدلی سی. بلکې جهان بدلیږي، داسې شکل کې لکه تازه د مور پیدا سی. نو هغه په هغه لنډ وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه په دا کوتا مدت کې وضعیت یې ودې ته ورسېدی چې روشنفکر، روشندل انسان جوړ سو، بلکې د اسلام یو اساسي ستون جوړ سو. دوم خلیفه سو، د حضرت محمد یار و یاور سو، د سفر او د حضر کې ملګری سو، د دین غاور سو. دا هنر دی. نو زما دا وصیت توصیه ده او معلمین او استادانو ته چې د خپل شاګردانو پر فکرو، پر زړه باندې کار وکړي. دا کار سخت کار دی، دا مشکل کار دی. که چیرې دا کار نشي کولی، خوشي خالی تعلیم او تعلم، کتابونه ویل، راخیستل، دا سلسله که یو کال نه، 100 کال نه، 1000 کال دوام پیدا کی، په انسانانو کې بدلون، په انسانانو کې پیشرفت، ترقی نشي راتلی. تر څو چې فکرونه جوړ نشي، فکرونه بل نشي، زړونه جوړ نشي، زړونه بل نشي. بله، دا مسله دا شکل ده.
او بل د ظاهري او د باطني انوارو فرق په دې کې دی چې باطني نور هغه په څو مراتبو قوي تر دی، غالب تر دی پر ظاهري شایستوالو پر نورو باندې. اما باطني نور لکه قرآن عظیم شان یو نور دی، باطني دی عام خلک نشي لیدلی. پیغمبر مثلا نور دی، باطني دی څوک نشي لیدلی. ملک یو باطني نور دی، دا انوار ستا. روح یو باطني نور دی، خو مگر دا کسان لیدلی سي چې د باطني ستور خاوندان وي. ظاهري نور قابل رؤیت دی، لمر دی، سپوږمۍ دی، ستوري دی، دا برقونو لمپون دا ګر موږ وینو. د باطني نور غلبه پر ظاهري نور باندې زه به تاسو ته یو مثال ووایم. په سوره سواد کې او په 33 آیات کې چې د حضرت سلیمان علیه السلام یو قصه ده چې هغه زه خو په دې یقیني باور یم چې هغه ترجمه او تفسیر مفسرونو په هغه ډول کړی دی چې هغه نه د عقل سره جوړ راځي، نه د عرفان سره جوړ، نه د علم سره جوړ راځي. هغه زه به تاسو ته دا ترجمه وکم. اذ عرض علی بالعشی صافنات الجیاد، هغه وخت چې سلیمان علیه السلام باندې عرض و د بیګا په وخت کې هغه جید او هغه روزل سوي آسان. سلیمان پیغمبر جنگی او د مبارزې مخصوص آسان درلوده او هغه ته ډیره توجه درلوده، پر هغه ډیر ازینه کول د جنگ په وخت کې په کار راتله، هغه ډیر قدرمن ودته. د دې و تماشا تراله، د دې وسایل تراله یو مازیګر خدای د هغو په تماشا باندې مشغول او سرګرم سو. د مازیګر د وخت وظیفه او ورد ذکر ځنې پاتو سو. نو سلیمان پیغمبر چې فکر وکړ یو د ما وظیفه قضا سو، فقال یول انی احببت حب الخير عن ذکر ربي، وما ته محبوب وګرځېدی دغه د آسانو محبت او مینه د الله جل جلاله تر ذکر. یعنی زه په دې مشغول سوم، په دې کې پاتې سوم، هغه ذکر څخه پاتې سوم. حتی توارت بالحجال، المر وولیدی تر پردې شاتو سو وولیدی. نو سلیمان علیه السلام سخت ناراحت سو، خفه سو. و سلیمان علیه السلام څه کار کوي؟ ټول ملایان وایي و سلیمان علیه السلام د آسان راولي، آسان غاړې ځینې پرې کړې، پښې ځینې پرې کړې، مړه یې کړه. نه، سلیمان علیه السلام نه بلکې هیڅ عاقل انسان، بلکې نیم عقل انسان هم دا کار نه کوي چې د مملکت او د پاچاهۍ روزل سوي او هغه د مبارزې مخصوص آسان هغه مړه کړي. دا د سلیمان د شان سره هم نسته، دا کار هم نه دی کړی، نه به هم څوک وکړي. نو سلیمان علیه السلام پر ملوکو غږ وکړي، ردوها، دا امر دی خدای سلیمان پیغمبر او ملوکو ته کوي. بله، او ملوکو ته دستور ورکړي، ردوها، تاسې راوګرځوئ، دا لمر راوګرځوئ علیه پرما باندې. ملر برته د خدای په امر راوګرځېدی. سلیمان په دستور چې ملوک ته ورکړي، ملر راپورته شو. سلیمان علیه السلام خپل وظیفه وکړه، خپل کار خلاص کړي، په تفې قبرته شروع وکړه. مثلا په مسه کېدو سره د آسانو به سور کې غاړې ځینې مسه کولې، سور کې دا پونډې مسه کولې، ساقونه ولعنا کې غاړې مسه کولې، هغه شوولې بیرته دوباره هغه د آسان تماشا شروع کړه. دا کیسه داش ډول کیسه ده. نو سلیمان پیغمبر یو انسان دی چې دی روح لري، چې دا موږ وایي لمر دی، عقل لري چې دا سپوږمۍ ده. وای چې د روح قوت پیدا سي قمر شقه، سپوږمۍ به هم دوه ځایه کړي، لکه پیغمبر د خدای دوه ځایه کړه چې د روح قدرت پیدا سي، لمر به هم راوګرځي. ځکه انسان چې دی په باطن کې لوی جهان دی. بله، ټوله جهان په انسان کې ځایږي او په انسان کې پیدا کیږي، اما انسان په هیڅ شي کې نه ځایېدلی سي، نه هم په هیڅ شي کې پیدا کېدلی سي. انسان په ظاهر کې کوچنک مخلوق دی، عالم اصغر دی، په باطن کې عالم اکبر دی، لوی مخلوق دی. نو که د چا قدرت روحي او د روح توانمندي پکې موجود وي، هغه لمر هم دغه مسخره کیږي، دغه په اختیار به گردش کوي، هغه به غږ پر کړي لکه سلیمان راګرځي به. سبحان الله. نو دا د باطني نور، د باطني قدرت نشه چې سلیمان پیغمبر ښکاره کړه، لمر راوګرځوي. بل زموږ رسول علیه السلام په شان کې هم دا خبر راغلی وای، د مازدیګر لمونځ کړی و، راله د حضرت علي صاحب سره ملاقات سو،
د هغه پر زنګانه سر کښېښوی. حضرت علي رضی الله عنه لمونځ نه و کړی، لمر وولېدی. حضرت علي رضی الله عنه چې دا خواته به وکړه چې رسول علیه السلام سره د پر زنګانه ایښی دی، بیده دی یا نه دی بیده، او هغه خواته لمر لوېږي، مړون قضا کېږي. په دا مابین کې پاتې سو، خو رسول علیه السلام یې بحث ونه کړ. رسول الله سر راپورته کول، یا رسول الله خو لمر وولید ما مړون نه دی کړی. وایي رسول الله خدای پر لمر باندې غږ وکړي، لمر راوڅرخېدی چې د مدینې پر دیوالو یې وړانګۍ او برېښنایي ښکاره سوې. حضرت علي خپل لمونځ وکړي. نو ګوره رسول د خدای هغه سړی دی چې په شق القمر باندې قدرت خدای ورکړی چې و شق القمر سپوږمۍ ماته کړه. نو دا د روح قدرت دی چې د روح قدرت پیدا سي، قمر شقه په هر لور یې نصرت درومي په مخ. نو باطني نور هغه قدرتونه ډېر تر ظاهري، بلکې باطني ثروت، باطني قدرت او باطني صورت، اصل صورتونه او اصل قدرتونه او اصل دولتونه باطني دي. ګرانو مینوالو دوستانو، تاسو د عرفان او د ادب سره اشنایی غواړئ، که تاسو د عرفان او د ادب په جهان کښې او بازی غواړئ او خوند و لذت اخلئ، خپل باطني، خپل دروني قدرتونه او خصلتونه، صورتونه جوړ کړئ، قوي یې کړئ. تاسو کولی شئ تعبد وکړئ، عبادت د خدای وکړئ، ریاضت وکړئ. تاسو کولی تفکر وکړئ د خدای مخلوقاتو څخه. نو دغه باطني نور په تفکر او په تعبد سره زیاتیږي، په انسان کې پیدا کیږي. بیا به انسان پر هر شي غلبه پیدا کی، پر هر موجود، پر هر دشمن باندې. سبحان الله. بله، نو زموږ مشکل، زموږ نقصان په دې کښې دی چې زموږ اساتیز، زموږ معلمین فکري او روحي ضعیفي او نقصان پکښې کې دی چې نه مني. هغه خو د دوی خپل مسئله ده. زه به تاسو ته یو دوه درې مثاله درکړم. مولانا بلخي هغه یو ملا و چې د هغه و تدریس ته په سلهاو خلک، 1500 خلک به کښېنستل، خو ولیکن روشنفکري روشندلي نه درلود، نه عقل بل و نه زړه بل و. شمس تبریز بابا راځي، د سره ملاقات کوي، په یو کوتا مدت کې دی روشنفکر او روشندله کوي. بیا مولانا بلخي ځین جوړیږي، محقق، عارف، جهانبینه، روشنفکر، روشندل، جهاني ځین جوړیږي. بله، که موږ داسې استادان ولرو لکه شمس تبریز بابا، د شمس تبریز بابا په شان کې هم دا خبر راغلی چې د لمر راښکته کوي. بله، انسان و دې مرحلې ته رسي چې جهان دومره په قبضه کې راوستلی شي لکه یو توپ چې په لاس کې راخلي. دا هیڅ منکر ناممکنه خبره نه ده چې حضرت شمس تبریز بابا د لمر راښکته کوي، بلکې سلیمان پیغمبر لمر راګرځوي، محمد علیه السلام راګرځوي. شمس تبریز هم انسان دی، د انساني توانمندیو څخه هیڅ چا نه دی ګیر کړی. خدای جل جلاله عنایت ورکړی، روحي قدرت یې ورکړی و. یو شاګرد مولانا غوندې شخص به جوړوي، دا کولی شي چې لمر هم تغییر ورکړي، لمر هم وڅرخوي، لمر هم راښکته کړي. بله، دا توانمندي ستا پکښې کې. او بل شیخ ابوالحسن خرقاني، خواجه عبدالله انصاري هم یو ملا سړی و. هغه هم فکر یې مړ و، بل نه و، زړه یې مړ و، بل نه و، نه روشنفکر و نه روشندل و. راځي د دې شاګرد کېږي، روشنفکر او روشندل انسان جوړوي چې خواجه عبدالله انصار پیر هرات باندې معروف کېږي، یو تاریخي، یو نومیالی انسان څنګه جوړیږي. تصنیفات کوي، کتابونه لیکي، په ادب او عرفان کښې ډېر لوړ مقام منزلې ته رسي. ګرانو پښتنو، ګرانو عزیزانو، راسئ د عرفان سره اشنایان سو، د حقیقت د دنیا سره اشنایان سو. راشئ تفاوت وکړو. پښتانه تر جهان وشاته دي. د پښتنو بازار ته راغلم، بازار یو پر رنګ، لالو یاقوت پکښې خرڅیږي په قیمت د مردار څنګ. عرفان نه و چې یوسف پکښې خرڅیږي په یوه دنګ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا فرهنګ.
پښتانه په بازار کې لالو یاقوت مردار څنګ په یوه قیمت خرڅېږي. دا زموږ د جهالتو د بې علمیو د ناپوهي دلیل دی. زموږ په پښتو ټولنه کې مولا یا مولوي عالم دا هغه سړی بولو چې علم کلی بولو. دا سړی موږ په ولړه ساته سړی بولو، د کمالاتو خاوند یې بولو، هر څه د ده سره وینو، هر څه په ده کې وینو. یا پیرو آغا خو بیخي په یو لړه ساته کې وینو. سبحان الله. عزیزانو، په نامو، په لباسو، په رنګو هیڅ سړی نه سړی کېږي. سړی هغه دی چې خوی د سړو وینه، اخلاقونه د سړي پکښې کې وي، چې عقل په سر کښې لکه بل څراغ بل وي، زړه یې لکه لمر روښنایي پکښې کې وي. غلط او د صحیح څخه بیل کړي. نو په نومانو، په لباسو، په رنګونو به نه خطاوځو. توجه به کوو وزړونو ته، و عقلونو ته، و اخلاقونو ته. هر څوک چې ښه اخلاقونه پکښې کې وه او عقل یې ښه روښانه و او زړه یې ښه روښانه و، بس د دې سړي په لارې به ځو، د دې سړي و خبرو ته به غوږ باسو. که ته وا دا څنګه معلومیږي؟ د هر چا خبرې د هغه چا د عقل او د روح ترازو دی. هر سړی په خپل خبرو کښې معلومیږي. هر سړی د خپل ژبې تر شا لاندې پټ دی. سړی چې خوله خلاصه کړي، خبرې شروع کړي، دقیقا معلومیږي چې دا روحاني سړی د روحاني خبرې کوي، عقلاني خبرې کوي، سنجیده خبرې کوي، سوچه خبرې کوي، او هغه خبرې کوي چې سر و پښې لري، بله سترګې غوږونه لري. او هغه کسان چې کڼې او ړندې بې سر و پښې خبرې کوي، نو دا دلیل د دې دی چې هغه سړی په تاریکۍ، په ظلماتو کښې دی. خپل خلک، په خپل قوم، په خپل نوی نسل به د تاریکیو څخه، د ظلماتو څخه و روشنایي و نوړا ته راباسو. روشنایي و نوړا هغه علم دی، عرفان دی، حکمت دی. خو بیا په دې موضوع کې چې دا د عرفان مسله نوم څه د باره کې به یا د حکمت برابر کې به هغه تنه بحثونه کوو. خبرې به پای ته رسو چې پر تاسو باندې درنې نه سي. پر لوی خدای مو سپارم، ته بل دیدار پورې خدای مل ملګری سه ښه شپه ولري. ودانه اوسئ.